بسم الله الرحمن الرحیم. امن د ناراضي جنگونه د لا نور سیوا شي. امن د ناراضي جنگونه د لا نور سیوا شي چې د غټانو محلونو ته پیور رسی. د ما د کام د خويندو میندو سوځیدل پلو زړه به میخ شي شاولونه د پیور رسی. ډیره مننه کوم تاسو د بیټک ټي وي چینل ډیره مننه کوم. مراد یوسف زیم د مرغوز اوسیدونکو او د مرغوز اکاخیل د حلقینا د کونسلنا د کسان کونسلر ممبر غړی ما او د عوامي نېشنل پارټي د مشرانو او د کلی د تاپی د ټول ملګرو په سپورټ باندې او راوته ما د میدان ته راوته ما برخه مې غسر الیکشن کې حکومت درته د خپل کلی ستونزې راوس پر د مخامخ مې تکي خو تهران بشي چې یو ستونزه نه را درې غټي مسلې موږ سره په مرغوز کې چې هغه د اشد ضرورت ته قومونه په جوړیږي د ماشومان مستقبل په جوړیږي هغه لومبه د تعلیم دی دویم ورپسې بیا د صحت ته د ماشومان موږ سره په مرغوز کې لومبه زمونږ وند کې د سکول ډیره غټه مسله ده د پرایمري سکول چې څلور شپږ کیلومتره کې هغه سره سکول نشته هغه زمونږ د کلی ترازی سکول لپاره لومبه دغه شو. دویمه خبره زمونږ د ګراوند ده چې صحت وي نو سبق پم ویل شي ماشومان د ګراوند نشته بالکل د ګراوند مسله ده. بل خبره مو سره سیادت ته نو زمونږه چونکه زمونږه په خپل دور حکومت کې دلته هسپتال جوړ کړو او زما په خیال دغه سلو شپږ زره د کله گواده سلو شپږ زره دغه افتتاح شو د ډے نایټ زما په خیال 2 بجې ورته تعلیل لګیدلی نو دا درې مسلې خو ډیر زیات دي کو نور د داسې مسلو په سيزو نو هغه خو د شمیر نه بهر دي نو کېدې شي زما د आवाज ستاسو په ساتت باندې سوشل میډیا په ذریعہ باندې واکمنو تورسي او په دې باندې پوری غور کی فیصله د الیکشن کولو زمانه ده. ز پارټي کوم او عوامي نېشنل پارټي سره زما تعلق ته دی وخت ما سره درې ودی دي ما سره صوبایي ودم ده ما سره ضلعي ودم ده ما سره کلی ودم ده نو د مشرانو په خوا د یارانو دوستانو د خپل ټل ټبر د ټولو ملګرو په خوا باندې هغه زدي سیټ لخوا کړم او ما ورته غاړی خدا او د خدمت خبره کینو خدمت خو زما په خیال سوشل میډیا باندې بدای سوکني چې هغه په فیسبوک استعمالي او سوشل میډیا او مراد باندې پیژني زما په خیال الله دې کی چې حاکم وخت چې اوسوک دې زموږ یونین کونسل ته په خسترګو ګوري موږ له پندونه کې موږ خلکو لا څنګه چې مان مخکې ملګرو په سوشل میډیا تاسو ما ټرګانی اوریدلی تاسو په چینل باندې چې هغه ویلي دي چې برنه سپند راځي موږ خلکو له خدمت کوو په تش لاس خدمت نه کیږي چونکه ګورنمنت صوبایي ګورنمنت هم د پی ټی آی حکومت ته په مرکز کې هم غي دي نو هغه مرهونی منت ته چې د کلی لسکای موږ له پندونه راکې کنه راکې څنګه زما تعلق خو ادب سره هم د تاسو ته پته را چې لیکل کوم او نن تاریخ پورې ما خپل ځان د ذات د پاره نه لیکړي ما سره لیکل کړي دي د کام د پاره مې کړي نو د کام درد مې پسینه کې دی الله تعالی دې هر پښتون د خپل کام درد پسینه کې واچي. ما چې څنګه تاسو ته وی چې مونږ لړمبه د ځکه هسپتال زمونږ چې ماشوم بیمار شي یا زنانه بیمار شي نو مونږ شاه منصور ته بیاو دام ز په ویاړ سره هم چې صحابه کې سورکار ان پی کړي دي زما حیدر خان سورکار کړي دا د ریکارډ دی د شپېتو 15 شپېتو کالو کار یو طرف ته کاو زمونږ د 15 کالو کار تاسو ته پاره چې په کمالاتو کې مونږ حکومت کړو نو مونږ دغه مطالبه بیا مې دی یون کونسل په ذریعہ د خپل مشرانو په ذریعہ چې زمونږ یا هسپتال ډے نایټ ګراوند او دی ون دی ماشومان لا هغه 15 کیلومتر پیدل سفر کوي راځي زمونږه هغه سکول ته راځي هغه مونږه خپل ذاتی سکول خپل ذاتی ځمکه مونږه ورکړی دا هغه وخت ایجوکیشن ډپارټمنټ زمونږه انتقال کړی و هغه کې های سکول له هغه ځای راځي او پرایمري سکول پکې هم دی دو سکول لري پکې هغه مونږه خپل انتقال کړی د سرکار پسې زما په خیال دی وخت سرکار لا هیڅ ځمکه نه راغستي د سرکار د پاره موږ ورته مینت کو زاري ورته کو چې د ماشومان له سکول چې په 19 دسمبر باندې که زنانه دي او کنارینه دي چې شناختی کارت ورسره دا تاسو حق ته او خپل حق ادا کوي اوټ ور کوي هغه سړي لور کوي چې هغه خدمت کول شي هغه د پسترګو کسترګي چول شي بلتا او خامخاور کوي زما خپل نه خبلاټین دي د خپل پټای نه ولاړم د عوامي نېشنل پارټای نه او کوي چې پلاټین باندې مهروي ان شاء الله تعالی زما جذبي زما چې څومره توانایي ده ان شاء الله تعالی د خلکو په خدمت کې باغاز
زه به ریکای راولم. بله مسله ده چې بلدیاتي الیکشن دی، د هر چم نه د هر محلې نه کاندیډیټان ولاړ دي، مختلف مسلم لیګ ورونه ولاړ دي، پی ټی آی ورونه ولاړ دي، آزاد پکې ولاړ دي، ووټ ورکوي. خو یو منت درته کوم چې چاته کرخه مراخ کوي، چا سره خپل غم خادي په وټ باندې د چا به کومه نظریه د چا به کنه په زور باندې خپل نظریه په بل باندې بالکل متپي کینی سوال ورته کوي، منت ورته کوي چې تاسو له وټ درکې دغه سي خپل ورولې دوستۍ په مخ رابوي. ډیره مننه، ژوندۍ او خاد آباد اوسئ.